د قوشتېپې کانال، د یاموس سیند، د کونړ سیند، د کمال خان بند او د هلمند سیند په درې مشخصو نقطو کې باید ایرانیانو ته 820 میلیونه متره مکعب اوبه ورکړي. خو که ته کجکی ټول راپرې هم دي تر کمال خان اوبو پورې اوبه نه رسېږي. بیا دواړه لوري کې یو نوی حل راوباسي. 2020 کال نه راوروسته د ایرانیانو مسلسل شکایت دی چې موږ حقابه نه تاکیدي. که چېرته یو ډارونکې وچکالي، مدهشه وچکالي، سخته وچکالي چې د هلمند سیند اوبه ایران د حکومت د مشرانو د رئیس جمهور نه واخله تر هغه نه د ډیپلوماته پورې ټولو ویلي چې افغانستان موږ له خپلې حقابې محروم کړي یو. چې په هغه ځای کې د دوی انجینرانو ویلي چې 6.94 متر مکعب اوبه یعنې هیڅ. د قوشتېپې کانال، د یاموس سیند، د کونړ سیند، د کمال خان بند او د هلمند سیند چې په اوسنیو شرایطو کې د ګاونډیانو سره د دغې اوبو په سر مشت او ګریوان یو. د سلک روټ ټایم یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو په سلامونه او ستړي مو زه هرکلی کوم او ټول په محمدي درود نازوم چې عبارت دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څخه. خوږو زړه ته راډیزي لیدونکو، نن د کابل په ولایت کې داسې یو علمي غونډه ترسره کیدونکې ده چې په دې کې به هغه سیندونه تر مذاکراتو لاندې نیول کیږي او په دې باندې به بحث او څېړنه کیږي کوم چې زموږ ګاونډي هیوادونو ته ام وربهیږي او ام لک د مرکزي اسیا څخه یا منځنۍ اسیا څخه افغانستان ته را داخلېدونکي اوبه چې بالخصوص د قوشتېپې کانال یې بللی شو. د کونړ په سیند کې د پاکستان څومره برخه ده موږ سره؟ آیا حقابه لري که نه یې لري؟ د امو د سیند څخه یا د مرکزي اسیا څخه را بېلېدونکي اوبه په کال په میاشت، ورځ، ساعت، دقیقه او ثانیه کې څو میلیونه متر مکعب اوبه د افغانستان حقابه ګرځي او ایران ته په همدغه ذکر شوي وختو زمان کې څومره اندازه حقابه اوبه باید ورکول شي. ارزومند یم چې د غونډې تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او خپرونه راسره تعقیب کړي تر څو مو له دغې ټولو مسایلو څخه خبر کړم. د هلمند په سیند باندې د کجکي نه پورته د دهراوت له دستګاه نه چې 5671 میلیونه متره مکعب اوبه تېرې شي، نو موږ افغانستان حکومت د هلمند د سیند د معاهدې په اساس باندې باید ایرانیانو ته په درې مشخصو ځایونو کې تاسو ته مشخص کړم دغه ځایونو کې په درې مشخصو نقطو کې باید ایرانیانو ته 820 میلیونه متره مکعب اوبه ورکړي. دا به یو میاشتنی ویش لري مشخصا چې په کومه میاشت به څومره اوبه ورکړي. مثلا تر ټولو ډېرې اوبه 88 متره مکعب اوبه دي چې هغه د حمل او د ثور په میاشتو کې ورکول کېږي. له هغې نه وروسته مارچ کې ورکول کېږي، فبروري کې ورکول کېږي، جنوري کې ورکول کېږي. په دغه درې میاشتو کې نیمایي حقابه اخلي، نورو میاشتو کې بیا تر ټولو کم 5 متره مکعب اوبو ته رارسېږي. دا د ایران حقابه ده. د ایران حقابه یو ثابته حقابه نه ده، په دې معنا چې دغه 820 میلیونه متره مکعب اوبه په هر حالت کې نه اخلي. 820 میلیونه متره مکعب اوبه په هغه وخت کې اخلي چې کله له دهراوت له دستګاه نه چې د روزګان په دهراوت کې پرته ده له دې نه 5671 میلیونه متره مکعب اوبه تېرې شي یا تر دې زیاتې تېرې شي. اما که اوبه کمیږي، فرض مثال نیمې کمیږي، درېیمه برخه کمیږي، بیخي 1/4 نه تېرېږي، د ایران حقابه په همغه تناسب باندې د ایران حقابه ښکته کېږي. دا یو محدودیت دی چې د ایران حقابه د اوبو په کمیدو سره کمیږي، اما که اوبه ډېرېږي د ایران حقابه ورسره نه زیاتېږي، هغه همغه 820 میلیونه متره مکعب. دوهم موضوع د ایران په حقابه کې دا ده چې که چېرته یو ډارونکې وچکالي، مدهشه یا مجبره حالت رامنځته شي چې د هلمند د سیند اوبه چې له کجکي نه راتېر شي، امکان د دې نه وي موجود چې هغه تر دلتا پورې ورسېږي. دلتا د کجکي د کمال خان نه لاندې سیمه ده. دغه ځای دلتا په جغرافیه کې هغه ځای ته وایي چې کله سیند څو شاخو باندې تقسیمېږي. دغه د کمال خان ځای نه لاندې چې د چاربرجک سیمه ده او د ایران په سیستان کې دغه سیمې ته دلتا وایي.
کله چې ډیلټا ته اوبه ونه رسیږي نو د اقلیم او دغه علتونه دوی یا مجبره حالت رامنځته شي او یا چې مدهش او ډارونکي وچکالي لکه دا اوس چې موږ ورسره وایو چې د کجکي د بند نه پورته په دهراوت دستګاه باندې یو مشخص اندازه اوبه تیرې هم شي خو که ته کجکی ټول راپرې هم دی تر کمال خان اوبو پورې اوبه نه رسېږي بیا دواړه لوري کیني یو نوی حل راوباسي دغه یو صورت دی چې په د هلمند په سیند په معاهده کې مشخصا پیشبیني شوی دی اوس دا د هلمند په سیند کې د ایران حقابه په دغه ډول باندې تعینېږي اوس مشکل د موږ څه شی دی چې دغه تقریبا د امارت د راتګ نه یا د 2020 کال نه راوروسته د ایرانیانو مسلسل شکایت دی چې د موږ حقابه نه تعینېږي د حقابې د نه تأمین هغه اساسي علت دا دی چې د دهراوت د دستګاه نه چې کوم اندازه اوبه تېرې شي فرض مثال 200 میلیونه متره مکعب اوبه تېرې شي او ایران ته موږ باید 15 میلیونه متره مکعب ورکړو د دهراوت نه چې اوبه راپورته شي تر ایران تر سرحده پورې چې رسېږي باید حد اقل 650 کیلومتره مزل ووهي د کمې اندازې اوبه دپاره چې په لاره کې د سخت د سیند بستر موږ خپله د ساحو ته تللي یو دا وچ دی بیخي مطلق د سیند بستر 1 کیلومتره هم شته دی پر دې باندې چې هر څومره زیاتې اوبه ترې راپرېږدي تر کمال خانه چې رسېږي هغه وچېږي نو هماغه بېرته هماغه د 11مې مادې د هلمند سیند ته موضوع ورګرځېږي چې یو مدهش او ډارونکې وچکالۍ ده اوبه د کجکي نه راپرېښودل کېږي خو تر کمال خانه پورې په ډېره ستونزمن او ډېر سختۍ سره رسېږي ډېر وخت کې د خانشین په نوم باندې ولسوالۍ د اخري ولسوالۍ د هلمند ده تر دغه ځای کې ډېرې سختې دښتې دي هغه دښتو کې اوبه ورکې شي هېڅ ښکته راځي نه نو د دغې وجې نه هغه د ایرانیانو چې کوم حقابه په دهراوت کې مثلا تعینېږي چې یا 200 میلیونه متره مکعب یا 300 میلیونه متره مکعب د دې وجې چې اوبه په سر کال کې موجودې وي او په هغه کلونو کې چې هغه وختونو کې چې اوبه موجودې ایران ته نه رسېږي یو مشکل دا دی دوهم مشکل دا دی چې په موږ باندې کله کله د څو میاشتو حقابې په یو وار راجمع شي مثلا اکتوبر میاشت کې بارانونه نه وي اوبه نه وي هغه هېڅ امکان نه لري چې د هلمند سیند اوبه د کجکي نه تر 950 کیلومتره مزل وکړي او هغه تر کمال خانه پورې ورسېږي په دې معنی چې که ته چېرته ایران ته غواړې 15 متره مکعب اوبه فی ثانیه ورکړي ته مجبور یې چې 1.5 متره یا 200 متره مکعب اوبه له کجکي ور پرېږدي یعنی 115 متره مکعب اوبه ته باید په لاره کې ضایع کړي چې ته ایران ته اوبه ورکړي او دا هېڅ په تخنیکي لحاظ په حقوقي لحاظ باندې امکان پذیره نه ده امکان نه لري چې دا کار وکړي نو دا یو د اکتوبر میاشتې یو هغه پر موږ پاتې شي حقابه پاتې شي چې 15 ده بیا د نومبر پسې نوره پاتې شي دسمبر پسې نوره پاتې شي جنوري فروری اخره کې دومره اوبه پر موږ جمع شي چې هېڅ امکان نه لري چې د هلمند د سیند نه دغه ایران د حقابه ته تامین کړي او دا یعنې که نه تامینېدل د افغانستان د حکومت مسؤلیت هم نه دی ځکه د هلمند په سیند په معاهده کې مشخصا دغه موضوع پیشبیني شوې ده که چېرته یو ډارونکې وچکالي مدهشه وچکالي سخته وچکالي چې د هلمند سیند اوبه دا تر ډلټا ونه رسېږي بیا دواړه لوري کینی او په دې باندې موږ مشخصې ناستې کړي دي ناست هم یو د ایرانیانو سره زه تاسو ته یو د تیر کال موضوع صرف یادوم تیر کال که ستاسو یادېږي د ایران د حکومت د مشرانو د رئیس جمهور نه واخله تر هغه نه د ډیپلوماته پورې ټولو ویلي چې افغانستان موږ له خپلې حقابې محروم کړي او 15مه ماده د هلمند د سیند معاهده باندې اتکا کړله چې موږ کلا یا بعضا د خپلې حقابې تامین دستګاه کې چې کله دوی په خپله د هلمند سیند معاهده کې د ایرانیانو حق دی یعنې کوم اضافه کار نه دی چې کله دوی اوبه اندازه کړلې 6.4 متره مکعب اوبه له هلمند سیند نه تېرېدلې چې په هغه ځای کې د دوی انجینرانو ویلي چې 6.94 متر مکعب اوبه یعنې هېڅ یعنې اصلا هېڅ اوبه نشته د هلمند سیند په دغه کال کې او په دغه وخت کې هېڅ موجودې نه وي یعنې دا اوبه چې ټولې ایرانیانو ته ورپرې هم کړي ممکن تر لښکرګاه ونه رسېږي 400 کیلومتره مزل نور نه کېږي نو هغه د ایران د حقابه یا ایران ته که اوبه نه ورځي هغه اساسي علت دغه هغه چې ډېر سخت شکایت دی د ایرانیانو لورې دی هغه د کمال یو تقسیماتي بند دی او که دا د اوبو د تنظیم بند دی د کمال خان بند چې داود خان په وخت کې کله ډیزاین شو وروسته سلایډونه کې درته ښیم په هغه وخت کې د هلمند سیند دایمي جریان درلود یعنې سر و کال جریان یې درلود په هلمند په سیند کې به همیشه اوبه روانې وي او دغه اوبه د ایران تر حقابې اضافه وي د افغانستان د حکومت نظر دا و چې موږ که د کمال خان بند جوړ کړو لاندې ترې نه څو مشخص
کانالونه دي چې یو پکې ترکو دی، بل پکې د قلعه افضل دی او دریم پکې د لشکري په نوم باندې کانال دی، چې دغه درې کانالونه او ورسره په ضمن کې یو د باغ د تولید یو دستګاه، دا ټوله پر دې باندې وچلو. نو یو تقسیماتي بند بشي، هم به موږ داخلي حقابې ورسره تنظیم شي او په عین حال کې به د ایران ته هغه عمره اوبه ورکوو څومره چې د دوی حقابه کېږي. نو دا د ایران د حقابې کوم معنی نه ده چې ایرانیان کله کله په خپلو نظریات کې وایي د صهیونیستي یا د استکبار او د اشغال هغه دی. نه، په واقعیت کې دغه بند چې 450 لکه جوړ شوی دی، هدف یې دا و چې ترکو په نوم باندې یو کانال دی چې دا هغه جوړ شوی دی، دا کانال تر یو برخه پورې جوړ دی. د قلعه افضل په نوم باندې بل کانال دی چې تېر جمهوریت کې شروع اوس په امارت کې تکمیل شو، او د لشکري په نوم کانال دی چې دا ډېر پخوانی دی، د داود خان او د هغه وختونو دی چې د نیمروز د زرنګ خلکو حقابې تامینوي. نو د نظر دا و چې د ترکو ته، قلعه افضل ته او د لشکري ته او په عین حال کې د ایران چې مین ریور اوټلیټ ورته وایي د هغوی د حقابې د دغې لارې نه د کمال خان د لارې نه تامین شي، دلته دغه اوبه تقسیم شي، یو کانال ته، بل کانال ته، بل کانال ته، بل کانال ته پرېښودل شي. دریم موضوع چې ایرانیان ډېر پرې تاکید کوي او ستاسو په ممکن هغه اورېدلي دغه تازه چې امارت راغلی بیخي پر ټینګ دي چې زموږ هامونونه وچ شوي دي. دا د دوی د ایران سره په سرحد کې موږ درې لوی هامونونه لرو، یو د هلمند په نوم باندې دی، یو صابري دی او دریم پوزک دی. اوبه راتللې به دغسې د ایران سره په سرحد کې تېرېدلې، دلته د سیستان په نوم باندې سیند دی، ایران ترې خپله حقابه اخلي. له دې نه چې اضافه کېدلې تللې پورته د پوزک په نوم باندې هامون ده، دا جهیل به ډکېدو او تر 2018 پورې دا جهیل ډک و د اوبو نه، چونکې کلونه سیلابونه لري دغه درې هامونونه. د دې علت دا و چې کله د هلمند سیند اوبه دا و چې دې ځای کې به ایران ته داخلېدلې، بېرته به دغه ته د افغانستان ته یو څه ساحه 12 کیلومتره پورې ساحه ده، دا به په ایران کې وهله، بېرته به د افغانستان داخلېدلې هامونونو ته به تللې. ایرانیانو په دغه ځای کې د 3-4 چاهنیمې جوړې کړلې چې دا تقریبا د کجکي د بند نه زیاتې اوبه ساتي، 100 متره عمق لري تقریبا. دغه د هلمند د سیند اوبه چې څنګه ایران نورو ته داخل شي، دوی د خپله خوا ورته ټیټه کړې ده، اوبه ټولې انحرافوي، منحرفه کوي، چې د دې په ځای چې بېرته افغانستان ته لاړ شي او د موږ د کنګ او د چخانسور د خلکو حقابې تامین شي، هغې ته یې نه پرېږدي، خپلو دغه چارمینو ته یې اوبه کړي دي، اړولي دي، 1 2 3 4. نو دغه چاهنیمو ته د اوبو انحراف یا اړول د دې سبب شول چې پورته دغه دریو هامونونو ته چې د پوزک دی، بیا هلمند دی، بیا صابري دی، دغې ته اوبه بیخي لاړې نه شي. یعنې د هامونونو د وچېدو سبب افغانستان نه دی، د هامونونو د وچېدو سبب په خپله د ایرانیانو چاهنیمې دي چې دوی اصلا له چاهنیمو نه اوبه پرېږدي نه خوا چې بېرته افغانستان ته لاړ شي، او د چاهنیمو په وجه باندې د موږ د کان او د چخانسور خلک هغه له اوبو د حقابو نه محروم دي. په کانګ او په چخانسور کې ډېر محدود اندازې خلک اوسېږي. دغه اوس د اوبو د وجې نه موږ چاربرجک ته تللي وو، په چاربرجک ولسوالۍ کې 6 کوره موجود دي، 6 کور کې 4 کورونه د ولسوالۍ دي چې څوک مقرر دي، ولسوال دی، امنیه قومندان دي، دې خلکو دي، 2 ځایي خلک دي ولسوالۍ کې. نور ځکه چې اوبه نه وي، خو مخکې رئیس صاحب آیتونه ویلي که وجعلنا من الماء کل شیء حی، چې اوبه نشته دی، هغه نشته دی، ژوند ورسره نشته. ټول خلک مجبوریږي چې اجباري له دې سیمو کډوال شي، یا خلک مجبوریږي مثلا ځي زرنج ښار ته. په زرنج ښار کې دا اوس واقعیتونه چې دي هغه دا چې خلک په 600 افغانۍ باندې اوبه اخلي تر څو یو شي. د څښاک اوبه یې بېلې دي او هغه اوبه چې دوی د کالي مینځلو دپاره استفاده کوي یا نور د هغه د ژوند د تېرولو دپاره چې هغه وایټل هیومن یوز ورته وایي، اساسي چې سړی د انسان ژوند چې په هغې باندې رواني، هغه چې د اوبو څښاک دپاره په 1200 روپۍ دي چې هغه لږې خوږې دي او دا نورې په 600 دي. زموږ خپل خلک دا اوس په نیمروز کې هېڅ اوبه نه لري، چې د نیمروز خلک اوبه نه لري، هېڅ امکان نه لري چې ایران ته اوبه ورسېږي، او موږ خپل خلک له خپلو حقابو نه محروم. دغه خنډ د معاهدې د تطبیق کې څه شی دی؟ دا یعنې د معاهده ولې نه تطبیقېږي؟ د داود خان د وخت نه راونیسه تر نن ورځه پورې د موږ او د دوی ترمنځ د حقابې د عدم تطبیق موضوع مطرح کېږي. اساسي
پخوا چې نه تطبیقېدله هغه وخت کې موږ چې کله کمال خان بند نه درلودلو داسې سیلابونه راغلي دي چې په هغې کې په یو وار 2 میلیارده متره مکعب اوبه تللي دي تر 2.5 میلیارده متره مکعب. زموږ د تیر حکومت نه چې کوم اسناد ما مطالعه کړي دي هغه دا دي چې ایرانیانو په اوسط ډول باندې د خپل حقابې 4 یا 5 چنده اضافه اوبه ترلاسه کړي هر کال. په دغه وخت کې چې ایرانی لوري هغه د خپل حقابې څخه څو چنده اضافه حقابه ترلاسه کوله دوی د سرحد قطع کړي چې دغه ځای دی مشخصا دلته دې ځای کې یو دستګاه جوړېده چې مشترکه دستګاه وه چې د ایران اوبو په هغې باندې اندازه ګیره کېدلې او د 1.50 او 2.50 پیلرو ترمنځ به 2 نورې دستګاهې جوړېدلې. دغه موږ ورته 3 مشخصو ځایونه تعینو. یو به په دغه ځای کې تعینو چې مشخصا دغه ځای کې یو ځای دی دلته سیستان رود مستقیم اوبه ایران ته داخلېږي یو څه د ایران او افغانستان سرحد جوړېږي د ایران ته داخلېږي بېرته افغانستان ته ځي. موږ به دلته د کن خلکو ته او د چخانسور خلکو ته خپلې حقابې بعضې په 2019 کال کې 19 کال کې دوی آماده شول چې کله دوی پوه شول چې کمال خان بند جوړېږي او دوی د حقابې نورې تنظیمېږي له هغې نه وروسته دوی آماده شول چې دغه 3 دستګاوې له موږ سره جوړې کړي. تر هغې وړاندې نه کېدل او ځکه نه کېدل چې دوی نه غوښتل چې دغه اوبه په دوی باندې مستند شي. نو دا یو لوی خنډ دی د معاهدې هغه ایرانیانو په خپله جوړ کړی چې دغه نه تطبیقېدله معاهده په هغه وختونو کې. اوس بحث صحیح دغه 3 جلساتو کې زما خپله شرکت کړی دی او د هغې نه وړاندې چې په جمهوریت کې چې کوم موږ اسناد کتلي دي بحث په 3 موضوعات دي. یو دا دی چې د ایران حقابت څومره ده 600 میلیونه متره مکعب اوبه. زموږ لوري وایي چې ما سره ریل ټایم ډاټا ده. په څه معنا چې زه اوبه د دهراوت د دستګاه د سټیشن نه اخلم چې هغلته موږ 2 ډوله د اوبو د اندازهګیرۍ میتودونه لرو. یو هغه مینول طریقه باندې کېږي او یو اتومات د جرمني نه ماشینونه راوړي دي جرمني نه هغه نصب کړي دي 15 دقیقې وروسته هغه د اوبو اندازهګیري هغه کوي. نو ډېر جنجال پر دغه باندې چې د ایران حقابه اوس څومره ده په حقابه باندې سره هېڅ وخت جوړ نه راځو. طبیعي ده یو اختلاف د ارقامو موجود دي کله کله بیخي زیات اختلاف موجود دي دوی یو څه وایي موږ بل څه وایو. او زمونږ معلومات چې دوی سره ډېر بحثي هغه دی چې زمونږ چې کوم ډاټا یا ورکو ایرانیانو ته هغه موږ هلته د موږ د انجینرانو د خوا نه د هرې ورځې د سټیشن د ارقامو په اساس دي. د دوی ډاټا د سټلایټ دی. طبیعي ده د سټلایټ او د هغه ځای چې په اوبو چېرې تېرېږي د اندازهګیرۍ د ماشین ترمنځ هغه اندازه هغه ښیي متفاوته ښیي. دویم جنجال د ایران د اوبو د حقابې تحمیلدهي ده. اوبه ایران ته د کومې لارې نه ورکو او څه رقم دی ورکو. زموږ هغه یو اصولي موقف دا دی چې ایران ته اوبه د هلمند د سیند چې د کمال خان لاندې تېرېږي له دې نه هم ورکو له فرارو د هم ورکو له ادرسکندرو د هم ورکو. او زموږ موقف دا چې معلومه ده چې سیند د هلمند سیند چې چیرې تېر دا سرحد دی دا خو هغه یو معلومداره خبره ده خو صفري نقطه چیرې ده ځکه د هلمند په سیند کې مشخصا ذکر شوې ده چې هلمند دستګاوې به د صفري نقطې پر سر باندې جوړېږي یعنې نیمه د افغانستان په خاوره کې جوړېږي او نیمه به د ایران په خاوره کې. اوس په نننۍ شرایطو کې دا د هلمند د سیند د تړون تطبیق څه رقم ته ممکن دی چې د هلمند په سیند کې مشخصا هغه مسایل پیش بیني شوي دي چې افغانستان او ایران پکې د اوس سره مخ دي. هغه که د اقلیم تغییر موضوع ده هغه که مدهشه وچکالي ده هغه که ډارونکي موضوعات دي. 11مه ماده د هلمند د سیند معاهده دا وایي که چیرې ډارونکي وچکالي یا د مجبره حالاتو فورس مژور چې ورته په انګلیسي کې وایي پیښېدل د هلمند دلتا ته په موقت ډول د اوبو رسېدل ناممکن کاندي نو د دواړو خواو کمیساران سمدستي مشوره کوي او د مشکلاتو د لرې کولو یا کم کولو لپاره عاجل پلان جوړوي بیا خپل دولتونو ته ورکوي. دویم موضوع د قشتېپې کانال د قشتېپې کانال په برخه کې خاصتا د مرکزي اسیا هیوادونو سره کوم اساسي مشکل موږ حاضر خو نه لرو خو د مرتبې د مرکزي اسیا هیوادونو خاصتا ترکمنستان او ازبکستان دوی اندېښنې لري او اساسي اندېښنې لري. وجه دا ده چې دغه قشتېپې کانال نه لاندې دوی اوبه اخلي ترکمنستان یې مخلي او ازبکستان یې مخلي
او دغه اوبه د آبیارۍ دپاره او د زراعت دپاره استفاده کیږي. نو د دوی چې کوم حقابې په خپلو منځونو کې سره ویشلي دي په هغه حقابو باندې به تاثیر لري. تر اوسه پورې کوم رسمي کوم بحث پر دې باندې د دې هیوادونو سره نه ده شوی. ما دا هیوادونه غوښتنه لري چې دې باندې یو تخنیکي بحث وشي د کانال باندې، او دوه اساسي هغه لري اندېښنې لري، خاصه ترکمنستان. دوی یو دا وایي چې د عرض د سیند د کانال چې تاسو رانیولی دا ټوله آمو دریا پکې تاویږي په دغه سیند کې، یو مشکل دا لري. دویم مشکل دا دی چې دې لاینینګ نه کېده شوی، لاینینګ هغه دا کانکریټ شوی نه ده دغه کانال، او د کانکریټ نه کېدلې د دې د اوبو د زیان سبب کېږي. دا اوس تاسو که ګورئ په دغه خاصتا د کلدار ولسوالۍ کې چې چېرې دا بند کې د اوبه راوتي دي، دا ټول زیم دی، دا د سیند اوبه نه دي. دا چې دا سیند 3-4 متره وهلی دی دغه کانال، د ځمکې لاندې اوبه دي پورته راغلي. نو ځینې تخنیکي مواردو کې دوی اعتراض لري، خو کوم بحث تر اوسه پورې نه ده شوی. زه د قوشتېپې کانال په دغه یو تاریخي هغه تاسو ته اچوم چې په دغه د آمو په سیند کې د افغانستان د حقابت څه ډول ده. مخکې تر دې چې دا د کانال باندې مشخصا سره بحث وکړي، د آمو سیند د اوبو ویش دا شوروي کړی دی. شوروي په خپل منځ کې چې کله دغه خلک د دوی مستعمره شول، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کرغیزستان او قزاقستان، دغه 5 هیوادونو ترمنځ 2 سیندونه وویشل. یو یې آمو سیند وویشل او بل سیر، عربي کې ورته سیحون او جیحون وایي. سیحون دغه سیر دریا ته وایي، دا بل ته جیحون وایي د آمو. او د همدغې ویش په اساس باندې شورویانو بیا د 1566 په نوم باندې پروتوکول امضا کړ. دغه پروتوکول په چې کله شوروي اتحاد خلاص شو، د دوی د مستقل آزاد مرکزی هیوادونو د الماتي په نوم باندې یو اګریمنټ وکړ. دغه د الماتي اګریمنټ کې دوی څه وکړل؟ دوی هغه ایگزیسټینګ پیټرن اف یوزیج چې کوم، یعنې اوسنی چې کوم استفاده د اوبو دی کوله، یعنې کوم سهمیې چې د اوبو شوروي اتحاد ویشلې وي، همغه سهمیې دوی په دغه معاهده کې ومنلې. نو د افغانستان سهمیه په دغه کې 2.1 میلیارډ متره مکعب وه، نور ټولې اوبه دوی د هغې نه پرته نه کېږي. نو دغه یو سیستم چې دوی ته د لسیزو راهیسې پاتې دی، دوی نه غواړي چې دغه سیستم کې د افغانستان په داخلېدو سره دغه سیستم ته تغییر ورکړي. او بیا ممکن افغانستان په ډېرو مواردو کې د دوی چې کوم توافقات دي چې پخوا یې کړي دي او یو انډرسټینډینګ یو تفاهم ته سره رسېدلي دي، هغه ممکن افغانستان داسې د مرین نه وي، هغې کې هر څه کې ویټو کوي. نو دوی نه غواړي دغه سیستم سره تغییر ورکړي. څلورم د اپسټریم او ډاونسټریم د اوبو استفادې، هغه اپسټریم ډاونسټریم ډیفرنسز دي. مطلب په دې معنی چې څوک پورته پروت دي او څوک ښکته پروت دي. د دوی د اوبو د استفادې په اړه اختلاف همیشه موجود دی. مثلا تاجکستان د اوبو استفاده یوازې د اوبو د برېښنا د تولید لپاره کوي، ښکته ازبکستان د اوبو استفاده یوازې د زراعت یا د آبیارۍ لپاره کوي. د افغانستان 20% اوبه په دې کې لري یا 10% اوبه لري. دغه 10% چې کله تعینوي، دا به د دغه فکتورونو په اساس باندې د یو مطالعې په اساس باندې تعینېږي چې په هغې کې مثلا څه شی دي. یو څو مشخصا زه درته وایم په دې هغه کې د اوبو په ویش کې مثلا نفوس دی، څومره اوبو باندې څومره خلک په دې اوبو باندې تکیه دي. دویم پکې هایدروګرافي ده، څومره اوبو سیند باندې دغه اوبه تیري دي، یعنې دغه څومره ساحه دا کور کوي، هایدروګرافي ده، هایدرولوژي ده. درېمې اجتماعي او اقتصادي اړتیاوې د یو دولت دي، پخوانۍ استفاده ده، اوسنۍ استفاده ده، پوټنشل یوز ده، آینده استفاده ده. همداسې الټرنیټیوز ته څومره لري، مطلب څومره متبادلې لارې لري. دغه ټول د یو مطالعې نه وروسته چې ممکن کلونه وخت ونیسي، د دغه کلونو استفادې نه وروسته ممکن د عادلانه او معقولانه استفاده دغه معلومه شي، او د دغه په اساس باندې هغه چې کله معقولانه او عادلانه استفاده یو هیواد تعین شي، په دې معنی چې نور هغه لاندې ښکته هیواد ته ضرر هم نه رسېږي. د سیلف پروټین یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو، ارزومند یم چې خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او هغه پوښتنې او سوالونه چې ستاسو په ذهن کې ګرځېدل جواب شوي واوسي. ډېره اړینه موضوع همدغه وه. ګاونډي هیوادونه وخت نا وخت زموږ په سرحداتو هم تیری کوي او سره په څنګ کې د اوبو غوښتنه هم کوي. ټول مسایل په همدغه نننۍ غونډه کې وڅېړل شو او تر بحث لاندې ونیول شو. هیله ورځم دا ده چې خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، در سره لایک، کمنټ، شیر او سبسکرایب کړئ.
تر یو بل خبرونه چې زه صاحب الله صاحب سره د قدر منډم تاسو په درنو حضور کې حاضرېږم تاسو یار چې ریاس د هیواد د سوکالۍ او ترقۍ او آبادۍ په هیله په شونډو مو مسکا خوره تل خوشاله آباد او سوکاله ژوند ولرئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.